عبدالله د ولسمشر غني سره د سیاسي خبرو د حل لپاره 3 تازه شرطونه وړاندې کړي. عبدالله له اشرف غني نه څه غوښتي دلته په ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. عبدالله د سیاسي کړکېچ د پای لپاره 3 تازه شرطونه وړاندې کړي. 13 ورځې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو له ولسمشر غني د کابینې په ټاکلو کې د ځنډ او له عبدالله څخه د غوره شوي ضرب الاجل د غځېدو غوښتنه وکړه ترڅو په پایله کې د ټاکنو پر سر راپورته شوي سیاسي کړکېچ حل شي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي دغه غوښتنې ته ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله مثبت ځوابونه ویلي. د عبدالله یو ویان رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د سیاسي کړکېچ حل غواړي، خو باید د ولسمشرۍ ترڅنګ د اجرایي رئیس پوسټ هم رامنځته شي. له بلې خوا عبدالله ته یو شمېر نږدې سرچینو ویلي چې عبدالله د اجرایي رئیس پوسټ د عالي شورا مشري او په حکومت کې د خپلو کسانو ته د 40 سلنې ونډې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ویل شوي چې ولسمشرۍ مانۍ هڅه کوي ترڅو په 15 ورځو فرصت کې د عبدالله نږدې کسانو عبدالرشید دوستم، محمد محقق او محمد کریم خلیلي سره په انفرادي ډول خبرې اترې وکړي او حکومت کې برخه ورکړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې ولرئ.